په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستاني استازو څنګه ولې لفظي شخړه کړې. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان او پاکستان استازو لفظي شخړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرام ویلي چې نصیر احمد فایق د افغانستان استازیتوب نشي کولای. اکرام وروسته تر هغه د خبرې وکړې چې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق پاکستان د افغانستان د روانو ناخوالو مسؤل وباله او ویل چې تل یې دوه ګونی چلن کړی دی. فایق زیاته کړه چې پاکستان له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرۍ ملاتړ او لابي ګریوګنې کوي. د پاکستان استازي منیر اکرام د نصیر احمد فایق د دې څرګندونو په غبرګون کې زیاته کړه چې فایق د په خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولای ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فایق د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام له وخت راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري په غاړه لري. ملګرو ملتونو کې د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړې او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نه دی منلی. د فایق او اکرام ترمن د دې لانجمنو خبرو په حواله رسنیو هم د ځینو افغان فعالانو غبرګونونه پارولي او د اکرام خبرې یې د افغانستان د خلکو سپکاوی بللی دی. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.